د جوزجان ولایت له شبرغان نفتي سیمو بلخ ولایت ته د طبیعي ګاز ولیږد پروژه بشپړېدو ته نږدې شوې. د چارواکو په خبره دغه پروژه د شاوخوا 617 میلیونه افغانیو په لګښت پلې شوې او نږدې 94.5 کیلومتره اوږدوالی لري چې هره ورځ به شاوخوا 1.5 میلیونه متر مکعب طبیعي ګاز د بلخ صنعتي پارکونو او کوټې برق فابریکې ته ولېږدوي. د افغان ګاز ریاست مسؤلین وایي د دغې نلکې غځولو اساسي چارې بشپړې شوې او د ځینو تخنیکي او ازمایښتي کارونو له بشپړېدو وروسته به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د مزار پایپلاین چې له جوزجان ولایت څخه تر مزار پورې غځول شوی دی، الحمدلله کارونه مکمل پای ته رسېدلي دي. یوازې د سیلبرونو برخه پاته ده او یو د ضد زنګ برخه پاته. ضد زنګ برخه کې موږ هغه اعلان ته ورکړي دي، په دې شاس کال کې به هغه متخصصین استخدامیږي، هغه برخه به هم پای ته رسېږي او د سیلبرونو برخه به هم انشاءالله شاس کال موږ ډېر کوشش کړی چې پای ته به رسېږي. له همدې سره موږ وتوانېږو چې کودي برق شرکت ته او هغه ته جد ګلاس ته څه نور هلته صنعتي پارکونه دي چې موږ د قرارداد هوډ ورسره لرو، هغوی ګاز به له همدغه پایپلاین څخه موږ تامین کړو. بلخوا مزار شریف ښار کې یو شمېر صنعتکاران دغه پروژه د بلخ صنعتي ودې او چاپېریالي ککړتیا مخنیوي لپاره مهم ګام بولي. فعلا خو په ټول افغانستان کې مازوت د بلټو په ګرمولو کې استفاده کیږي چې بیا هغه وسپنه ګرمه شي، بیا نو سیخ ترې ماشینري د په اسانۍ سره تر تېرېږي او یو تولیدات موږ ته لاسته راکوي. نو دا ډیره ښه خبر ده که چیرته موږ ته ګاز راکړل شي نو مازوتو تولید د مازوتو سوخت به بند شي، ځکه دا خو هوا او محیط زیست هم تاوان ده. ما انرژی برق از کشورهای همسایه خود میگیریم و تامین میکنیم. در همچین یک وضعیت اگر قرار باشه که از منابع داخلی خود ما دولت انرژی گاز برای ما تامین بکنه، یک صرفه‌جویی خیلی خوب در مصرف انرژی و مصرف پول برای سرمایه گذار هم به میان میآید و این باعث میشه که نرخ هم کاهش بیافته. اقتصادي شنونکي هم دغه پروژه د انرژي په برخه کې د ځان بسیا کېدو لپاره مهمه بولي او زیاتوي که د طبیعي سرچینو مدیریت ته جدي پاملرنه وشي، افغانستان کولی شي په کور دننه د انرژي اړتیا یوه لویه برخه پوره کړي. حالا اگر ما از منابع داخلی خود استفاده بکنیم بدون شک که رقم درشته که پولی که به بیرون از کشور میره از او جلوگیری میشه. دو میتونه فرصت های کاری و شغلی به شمار را ایجاد بکنه و سرمایه گذاری های جدید در کشور رقم بخوره. هر از گاهی که شما مواد نفتی و گاز ارزان در اختیار داشته باشین، کارخانه‌های بزرگ ایجاد میشه، تولیدات افزایش پیدا میکنه، باز هم اشتغال زایی صورت میگیره و در کل میتونه که سبب رشد اقتصادی شود. څو ورځې وړاندې افغان ګاز ریاست د جوزجان یتیمتاق نفتي ویلا کې له ګازو د برېښنا تولید په موخه له 2 خصوصي شرکتونو سره د تړونونو خبر هم ورکړی و. د چارواکو په خبره یادو شرکتونو ته به له دغه بلاکه په ورځني ډول څه باندې 6 لکه متر مکعب ګاز ورکول کېږي چې هره ورځ به ترې 2160 میګاواټه برېښنا تولید شي. امان العادل، حریت راډیو، مزار شریف.